السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته درواشائم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړئ. یعنې ملګرو کله چې تاسو خپل موبایل ته کوډ ولګوئ او هغه کوډ له تاسو څخه ورک شي یا د هغه رقم له تاسو څخه خپل کوډ هیر شو، نو دغه به تاسو څنګه خلاصوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. ډېر اسانه طریقه ده، ډېر په اسانه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړئ. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ګوره ملګرو کله چې له تاسو څخه د خپل موبایل کوډ ورک شي، نو اوس ګوره زما موبایل دا اوس د دې کوډ له ما ورک شوی ده او د دې کوډ له ما څخه هیر ده. دغه به تاسو څنګه خلاصوئ؟ نو ګوره ملګرو د دې لپاره به اوله وارې تاسو خپل موبایل شټ ډاون کړئ، یعنې خپل موبایل به بند کړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو خپل موبایل بند کړئ، دغه رقم به نور سیټینګونه زه تاسو ته مخته درښیم. نو یو وار به تاسو خپل موبایل بند کړئ. نو کله چې تاسو خپل موبایل بند کړئ، دغه رقم بیا ملګرو تاسو راولاړ شئ دغه والیم کوم والیم بټن چې ده، یعنې والیم اپ بټن چې ده او د هغه رقم پاور بټن چې ده، دغه دواړه به تاسو په یوه وار ونیسېږي. نو ګوره ملګرو دغه دواړه بټنان به تاسو په یوه وار ونیسېږي. کله چې ګوره ملګرو دغه دواړه بټنان تاسو په یوه وار ونیسېږي، د هغه رقم ستاسو د موبایل انټرفیس به دا رقم دلته دی تاسو ته راواړوي. نو ګوره ملګرو تاسو به لاندې راسئ، یعنې پنځم اپشن ده وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ، دغه اپشن ته به تاسو راسئ. دغه اپشن ته به تاسو لاندې څنګه راځئ، دغه والیم ډاون بټن به تاسو ووهئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو والیم ډاون بټن ووهئ، تاسو به وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ ته راسئ او دغه پاور بټن به تاسو ووهئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم به تاسو لاندې راسئ ډیلیټ آل یوزر ډیټا، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو پاور بټن په ووهئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه رقم ملګرو پارمیټینګ روان ده، یو وارې به ستاسو موبایل پارمیټ شي او دغه رقم نور سیټینګونه به تاسو ته مخته درکړي. نور سیټینګونه به زه تاسو ته مخته درښیم. نو ګوره ملګرو کله چې یو وارې هغه فارمیټینګ ختم شي، دغه رقم به تاسو ته دا رقم ته انټرفیس درکړي او دغه رقم اول اپشن تاسو وینئ ریبوټ سیسټم نو. نو بیا به تاسو راسئ ملګرو په ریبوټ سیسټم نو باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به دغه پاور بټن په ووهئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. اوس به ستاسو موبایل تاسو ته یو وارې بند شي، بیرته به خلاص شي. نو کله چې ملګرو ستاسو موبایل خلاص شو، دغه رقم نور سیټینګونه به هم تاسو ته راواړوي، هغه نور سیټینګونه به هم زه تاسو ته درواشائم. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ چې تر هغو ستاسو موبایل خلاص شي. نو دا اوله وارې لږ ټیم اخلي چې دا ټیم یې پوره شو، بیرته به تاسو ته خپل موبایل خلاص شي. نو تاسو به لږ انتظار وکړئ. نو ګوره ملګرو کله چې دغه تاسو ته خلاص شو، دغه رقم د سیټینګ دا رقم دلته دی تاسو ته راړوي. نو ویلکم انټرفیس ده، د دې لپاره به اوله تاسو ملګرو خپل زبان وروښایاست چې په هر زبان باندې تاسو موبایل چلوئ، تاسو به هغه زبان وروښایاست. نو ګوره ملګرو زه یونایټډ سټیټ وښیم، دغه رقم تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به تاسو انسرټ سیم مای سیم ور واچوئ. نو سیم زه بعد کې ور اچوم، دغه رقم تاسو سکیپ ووهئ. نو دغه رقم ملګرو بیا تاسو وایئ خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کړئ. نو زه وای فای ته هم بعد کې کنیکټ کوم، تاسو به بیا ملګرو سکیپ ووهئ او دغه رقم سکیپ اني وی به ووهئ. نو کله چې ملګرو تاسو سکیپ اني وی ووهئ، دغه رقم کوم اپشنان چې دلته دی تاسو ته درکوي، تاسو به نیکسټ 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 ووهئ. دغه رقم ملک به یعنې خپله کنټري به وروښایاست پاکستان. نو کله چې ملګرو تاسو پاکستان وروښایاست، بیا به دغه رقم له تاسو څخه د خپل نوم غواړي، یعنې هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه د خپل موبایل لپاره تاسو به هغه نوم وروښایاست. نو ګوره ملګرو زه خان ورکوم، دغه رقم تاسو نیکسټ ووهئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو نیکسټ ووهئ، دغه سیټینګونه به ټول تاسو نیکسټ نیکسټ کړئ او په اخر کې ملګرو تاسو فینیش ووهئ. نو کله چې ملګرو تاسو فینیش ووهئ، تاسو اوس کتلی شئ چې ستاسو موبایل تاسو ته خلاص شو، یعنې کوم هیر شوی پاسورډ چې و هغه اوس ختم شو. نو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د موبایل هیر شوی کوډ خلاص کړئ. نو ګوره ملګرو زه به یو وارې تاسو ته موبایل لاک هم کړم. نو کله چې ملګرو زه موبایل لاک کړم او دغه رقم بیا تاسو ته بیرته موبایل خلاص کړم، نو صرف هغه سویپ کوډ به په ولاړ وي، تاسو به هغه دا رقم کش کړئ او موبایل به تاسو ته خلاص شي. نو ډېر ښایسته طریقه ده، په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د موبایل هیر شوی کوډ ډېر په اسانه طریقه سره خلاص کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ شوي وي. که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ
او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.